په هلمند کې 360 د کبانو روزلو فارمونه شته چې دمګړی بازار ته کبان واردوي. همداراز بیا د کرنې ریاست له لورې په وړیا ډول له 1 لک کوچني کبانو څخه تر 2000 پورې کوچني کبان هر کب روزونکي ته ورکړل سوه تر څو په فارمونو کې وروزي او په دې سره ډیری کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي په دې ولایت کې د کبانو روزونکو ته دغه 1 لک کبان په وړیا ډول ورکول کیږي چې د مسلکي روزنې ترڅنګ به په دې برخه کې له روزونکو سره نورې اړینې مرستې هم وکړي. د کرنې رئیس ویل هلمند کې دا مهال 360 فارمونه فعاله دي چې ډیر ژر به تر یو کچې د کبانو د غوښې اړتیا هم پوره سي. فعلا موږ په هلمند کې ثبت شوي د ماهیانو فارمونه 360 فارمونه لرو چې د کرنې ریاست هلې ځلې کوي چې نور هم دا توصیه خلکو ته وکړي، خلک وهڅوي، سرمایه‌داران وهڅوي چې د ماهیانو فارمونه نور هم زیات سي، چونکې موږ د ماهیانو د فارمونو د غوښې د نګاه څخه در اوسه خودکفایي حالت کې نه یو، ولې امیدوار یو چې ډېر ژر به موږ په یو صادراتي ولایت باندې تبدیل سو او خودکفایي حالت ته به ورسېږو. دغه راز بیا هلمند کې د کبانو د اتحادیې مسؤل د کرنې ریاست له دې کاره خوښ دی چې کب روزونکو ته په وړیا توګه کبان وویشل تر څو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بل لوري دوی د دغې لارې خپل عاید په لاس راوړي. او ډېر خلک خوشحاله دي. دا پخوا مثال خلکو پر دشتو باندې تاریه کرله، اوس یې دغه مایانو ته مخه کړې ده. دا یو جریب ته 4000 دانې ورلېږي، د 4000 څخه تقریبا 3 لکه 3.5 لکه افغانۍ خلک لاسته راوړي. د کبانو یو شمېر روزونکي وایي هیلهمند دي چې د کبانو له فارمونو به په کافي اندازه ګټه وټه ترلاسه کړي، خو غوښتنه کوي تر څو ورته د کب روزلو په برخه کې لا هم زده کړې ورکړي او کبان په ښه توګه وروزي. هلمند کې د ماهیانو فارمونه زیات دي چې دلته موږ امتحان کړي دي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. مخکې موږ د په اصلاح سره د کندهار څخه یا د نورو فارمو څخه مو راوړله، دلته مو روزله، انشاءالله ښه نتیجه ورکوي. موږ خپله داسې ټریننګونه نور جوړ شوي دي، په هغو کې مو ګډون کړی دی. هغه د ماهیانو د دې څخه مو خلک دلته ټریننګونه اخیستي دي. نور چې موږ د کومه ځای څخه ماهیان راوړله هغو خلکو ته موږ ته د روزنې په اړه پوهاوی راکړی دی. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین پر داسې مهال د کبانو روزونکو ته 1 لک کبان په وړیا ډول ورکوي چې دا مهال په دې ولایت کې 360 د کبانو روزلو فارمونه جوړ شوي او شاید په نږدې وختونو کې دغه شمېر نور هم لوړ سي.